معلومات او لارښوونې د استوګنې په مرکز کې تاسو د انفرادي ټولنیزو لارښوونو حقوقي، روغتیايي او د اړتیا په صورت کې د رواني یا سایکولوژیکي مرسته ترلاسه کولو حق لرئ. ټولنیزه لارښوونه د استوګنې مرکز ته ستاسو له رارسېدو سره سم تاسو ته یو ټولنیز مرستیال یا سوشل اسسټنټ ټاکل او پیژندل کیږي. په مرکز کې ستاسو د استوګنې په موده کې دغه تن تاسو ته د لارښوونې او معلوماتو درکولو دنده په غاړه لري. دغه ټولنیز مرستیال تاسو ته په ټولنیزه برخه کې معلومات درکوي. دای به د پناه غوښتنې د پروسې او دغه پروسې په ترڅ کې ستاسو په اړه د بیلابېلو پریکړو په حق له معلومات درکوي. دغه تن به ستاسو د دوسیې په اداري چارو کې هم له تاسو سره مرسته کوي. تاسو هم کولای شئ چې هر وخت ترې پوښتنه وکړئ. که تاسو ستونزمن حالت کې یاست او یا ځان ناخوښه احساسوئ نو دغه ټولنیز مرستیال کولای شي تاسو اړوند تخصصي ارګان لکه روانپوه یا سایکولوژیست ور وپېژنئ. د استوګنې مرکز ته ستاسو د رارسېدو سره سم تاسو ته یوه ټولنیزه دوسیه پرانستل کیږي چې په دغه دوسیه کې به ټول هغه اسناد چې ستاسو د معلوماتو لپاره اړین دی کېښودل شي. نوموړې دوسیه به د همدغه ټولنیز مرستیال لخوا تل تازه یا اپډیټ ساتل کیږي. که چیرې تاسو د استوګنې بل مرکز ته لیږدول کیږي نو ستاسو دغه ټولنیزه دوسیه به هم له ټولو محتویاتو سره بل مرکز ته لیږل کیږي. تاسو کولای شئ چې د دغه دوسیې د یوې کاپي د درلودلو غوښتنه وکړئ.